ابو بکر خورشتیا صدیق اکبر و په عمر کې بیا غیرت لکه د غرو د عثمان نه ملائکو هم حیا کړه ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو د اسلام دنیا کې دی خور کړي چا عرب او چا عجم تر سواله صحابه پر شهیدان شو به شمار خو اسلام په کفارو دی مناله خو اسلام په کفارو دی مناله د نبی آخر زمانہ جب لشکرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ابو بکر خورشتیا صدیق اکبر په عمر کې بیا غیرت لکه د غرو د عثمان نه ملائکو هم حیا کړه ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو سحجب عاشقان می د جانان و ټول په د باندې مین په د قربان و حمله مال حمله سره خطر و د جانان می سرشتنی مینان و د جانان می سرشتنی مینان و هم یمنا هم یزان هم رهبر و ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ابو بکر خورشتیا صدیق اکبر په عمر کې بیا غیرت لکه د غرو د عثمان نه ملائکو هم حیا کړه ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو خوندور زندگی د صحابه و ملنګي بادشاهي د صحابه و د یو بل سره یمنا محبت و داسې ولا کوروري د صحابه و داسې ولا کوروري د صحابه بس د ټولو یو جانان یو دلبر و ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ابو بکر خورشتیا صدیق اکبر په عمر کې بیا غیرت لکه د غرو د عثمان نه ملائکو هم حیا کړه ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو خوشالي نه ډک وختونه تېرېدلو څومره ښکلي مجلسونه تېرېدلو ستر لارښود محمد رسول الله په مجلس کې درسونه تېرېدلو په مجلس کې درسونه تېرېدلو هر ورځ به مسلمان باندې اختر و ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ابو بکر خورشتیا صدیق اکبر په عمر کې بیا غیرت لکه د غرو د عثمان نه ملائکو هم حیا کړه ګران علي خو د جانان د زړګي سرو ګران علي خو د جانان د زړګي سرو په اسلام باندې غیرت و بل ثنا په هر چا کې لوړ عظمت و بل ثنا د منهاج ژوندونه تور نه قربان شه په هر څه کې لوی صفات و بل ثنا